استاد عبدالله په تیرو 40 کلونو کې څو کتابه کاکړۍ غاړي راټولې شوي او چاپ شوي دي. د ولسي ادب د دې مشهور صنف تر ګردو لویه ټولګه په دې وروستیو کې ښاغلي صادق ژړک راټوله کړې او په کوټه کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په زرګونو غاړي خوندي دي، خو ښاغلی صادق وایي چې په ولسونو کې په زرګونو داسې غاړې شته چې لا راټولې شوي نه دي. له ښاغلي ژړک سره د کاکړیو غاړو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښه ژړک صاحب، تاسې خو په کاکړیو غاړو ډېر کار کړی دی. کاکړۍ غاړې معمولا په کومو سیمو کې ویل کېږي؟ اصل کاکړۍ غاړې خو که څه هم دا وخت هغه مرکز یې دغه هغه پښین او کاکړستان دی، خو زه به دا وایم چې دا بلکې په لوی کندهار کې، په چمن کې، په ارغنداو کې، دلته په ارغسان کې، په معروف کې، په دې ټولو سیمو کې، او دلته په زابل کې د شمولزوی په سیمو کې دلته غاړې ما ته خپل را معلوم دي هغو خلکو کمې غاړې زده دي، خو چې هغه کمې زړې لرغونې غاړې یا دا وخت هم په زرګونو غاړې هلته موجودې دي. هغه په پښین کې دي، هغه په کاڼ مترزۍ کې، هغه په ژوب کې، په بوري کې، په زیارت کې، په ارنایي کې، په دې شاوخوا سیمې کې دی. دا غاړې هلته اوس هم ویل کېږي. اوس هم دا سیمې شته لکه میختر، لکه مسخیل، چې هلته اوس هم دغه ځینې خلک په غاړو کې خبرې سره کوي، یا خصوصا په سنځاوۍ کې، په پۍ کې، پۍ یو سیمه ده هلته اوس هم دغه خلک په غاړو کې تقریبا خبرې سره کوي. خبرې څنګه کوي؟ یعنی عادي خبرې په غاړو کې؟ نه، عادي خبرې نه، چې دوه مین یا په یو خاص موقع چې څوک سره رامخ کېږي نو هغه خپل خبرې په غاړو کې سره جوابوي. هغه څه سره وایي، خصوصا د دوه مینو ترمنځ، یا کله چې هلته موږ یو توری لرو دراوی، چې د دوه مینو د نر او پیغلې ترمنځ، د ځوان او پیغلې ترمنځ چې کوم ځای ټاکل کېږي چې د شپې یا د ورځې هلته معمولا د شپې راغونډېږي، هلته چې دوی هغه ته موږ دراوی وایو. نو پر هغه دراوی چې د دوه مین سره غږېږي، د هغو مومن دا خبرې چې یي دوی چې کومې هغه اظهارې د مینې یا کم نور څه یي په زړه کې، هغه دوی په غاړو کې سره کوي. نو مینه خو معمولا په پښتني ټولنه کې یو داسې شی ده چې بندیز پرې لګېدلی، نو څنګه بیا دغه غاړې ټولنې ته رسېږي؟ دغه دوی چې کښېني، دوی چې دا نازه کوي، دا خو په غلا یي. اوس یوه غاړه ده وایي زما د یار دراوی پر ځای ده چې ورځم سپینه سپوږمۍ ده، له دې سره دا ویره ده چې زه ورځمه د سپوږمۍ راختلې ده، دا چې نه څوک مې ونه ویني. خو بیرته هم پر ګودر، پر چینو، په وادو کې، پر ځینو نورو محفلو کې دغه غاړې ویل کېږي. نو په دې وسیله د غاړې د باندې راځي، ولس کې دغه غاړې بیا خورېږي. د کاکړۍ غاړو خو یو د مشهور فورم ده، د اوله مصره یم 8 سېلابه یي، دومه مصره یم 8 سېلابه یي، او صرف دا 2 مصرې یي. غیر له دې نور فورمونه خو به نه لري. کاکړۍ غاړې چې د عموما دغه رواج دی، دود دی، دا زیاتره غاړې 8 سېلابه یا 8 سېلابه یي. دغه اوم باید چې موږ ورسره یاد کړو، داسې ډېرې غاړې په زرګونو غاړې شته چې هغه 8 سېلابه یي او 8 سېلابه یي. په کوټه کې د پروفیسر سیل کاکړ کتاب چاپ شوی دی د پخوانیو غاړو په نامه. هغه آزادې غاړې دي، هغه بندیز پکې نشته د سیلاب په ځینو ځای کې هغه سیلابونه سره ورته وي، د زیاته راځي یا راځي، خو کله زیات کم هم پکې راځي. په دې کې آزادې غاړې البته د نوم د ورته غوره کړی دي زموږ په سیمه کې په غرو کې نن هم چې د غاړې چیرې ویل کېږي، هغه کژې غاړې ودې ته وایي. دغه کژې غاړې اوس هم ستا هلته ویل کېږي بقاعده. مثال وایي زه نرۍ پاتوله ځم د ژوب لوړې که د لار راکه. ځینې خلک سرچپه غاړې هم ورته وایي. یا یوه غاړه دغه کاکړ ویل وایي د سنځر 12 زویان پر ګوسه تل وري باران. هغه یو د پکتیا سړي یا یو سمنخیل سړي هغه نسو ویلی، ول د سنځر 12 زمن پر ګوسه تل باران وریږي، بل شی جن جوړ شو. دغه غاړې هم دغه سیکل، دغه یو سلیمان خیل چې بل شی جن جوړ کړی دی هم په دغه ډول دغه کاکړۍ غاړې په دغه فورم کې ملته ویل کېږي. بلکې په دې کې ځینې داسې بیا یو فورم شته چې هغه ډېر لرغونی دی، زما په ذهن کې دا وخت نشته. دا داسې 3-4 نمبیتې ویل کېږي، د اولې سره بیا د آخري نمبیته چې دا بیا برابر راځي، کافیه راځي. داسې یو زوړ شکل لري، خو هغه ډېر لږ دا وخت موږ لرو پر چې سب سوي دي. ژړک صاحب، لنډۍ هم د کاکړیو غاړو غوندې هره لنډۍ ځان ته یو دنیا ده، یو مستقل شعر حیثیت لري. خو ځینې داسې لنډۍ هم شته چې هغه له یو بل سره تړلي دي، لکه سوال او جواب یې. کاکړۍ غاړې څنګه؟ داسې کاکړۍ غاړې هم شته چې سره یو ځای باید وویل سي او له یو بل سره تړلي. د لنډۍ په نسبت کاکړۍ غاړو کې دا بیخي ډېرې دي. اوس مثال وایي نه ویې د څا پر غاړه موږ یوه درسو که دواړه. دی په جواب کې ورته وایي ما یوه راځي ما دواړه پر یاري مې خاورې واوړه.
تاسو چې په دې ساحه کې ډېر تحقیق وکړو، ډېره څېړنه وکړه، څه فکر کوئ چې څومره کاکړۍ غاړې به په پښتون ولس کې موجودې وي؟ غضنفر صاحب د کاکړۍ غاړو په حواله دا ما چې څومره راټولې کړي دي، دا ما بیخي په طبیعت زه دومره ورپسې ستړی سوی یم نه یم چې زه کله یو ځای کلي ته یا یو بل سیمې ته تللی یم نو ما لږ ډېر کار پر کړی. موږ اوس همالته داسې سیمې لرو چې زه به نومونه واخلم، لکه مسخیل، لکه میختر، لکه د هندوباغ، لکه د زیارت دومړ، یا د شاوخوا نور داسې سیمې سته، یا د مرغه کبزۍ، یا مرغه فکرزۍ، یا ژوب، یا د بابړو سیمې، داسې ډېرې سیمې سته چې هلته چې موږ 2 کلو ته ولاړ سو موږ 1000 غاړې را ټولولی سو. خو دغه ځوانان غواړي که څوک ورنږدې، مثال د افغانستان په زابل په د شمالزوی کې ډېرې غاړې سته. پر دې زه فکر کوم چې کار به دلته بیخي سوی نه وي، چې په دې کندهار کې، په دې پنجوایي کې، په دې ارغنداو کې، مثال وایي ارغنداو کوڅې شالمار وړ ځای ته میلې دا دغه ځای غاړه ده. بل دا په غزني کې سته دا غاړې، شاوخوا په د شلګر او د نورو سیمو کې د دې ځای خلک چې د کوټ ته راغلل هلته چې موږ ورسره ولیدل دا غاړې باقاعده په دوی کې وې. او دا غاړه ما به د یو اندړ اورېدلې ده چې وایي خلک لت و مت پر وایي بوره شیخه د قرآن وایي. نو که چیرې کار وځي خو دا وایم په زرګونو نه په لکونو غاړې سته. ژړک صاحب د لنډیو موضوعات معلوم دي، معمولا رومانتیک مسایل له عشق سره تعلق لري. د کاکړیو غاړو موضوعات که داسې په لنډو ټکو کې راته ووایاست معمولا کوم موضوعات دي پکې چې په لنډیو کې لیدل کېږي؟ په دې غاړو کې هغه شی حتماً شته، خو البته په دې زموږ د سیمې پر پښتنو چې دغه د انګریزي وروستۍ دوره چې کومه راځي د دې دورې هغه موضوعات بیخي ډېر کړه چې کوم غازیان تېر سوي، کوم شهیدان تېر سوي. ما 11 غاړې پیدا کړې، 15 د میوند پر غزا وې او 15 د فیض محمد غازي. مثال هلته اوس بخنامه زموږ یو پښتنه تېره سوې ده چې هغې د انګریزانو خلاف مبارزه کړې ده، 2 کاله جیل د مچ په جیل کې تېر کړی دی. خو چې موږ په دې بخنامه که موږ خبرېږو دغه ټول معلومات موږ ته کاکړۍ غاړې راکوي، یا د میوند غزا ته خلک راغلي دي یا نور غزاو ته تللي دي. نو داسې ډېرې غاړې شته چې په هغه کې هغه هنر یې، ښکلا یې، انځور یې، او خو هغه د وخت دغه یې سړی نشي دغه کولی. خو ځینې داسې غاړې شته. اوس د بېلګې په ډول موږ یوه غاړه په لاس کې لرو و په هغه کې تورې دي ونه کلمه موږ د یووالي د اتفاق لپاره لرو، چې په هغه کې یو غاړه ده وایي ونه کړګي د مړو ترس ول ډیلي لپاره سو. نو اوس ډیلي ته چې پر اسو باندې پښتانه تللي دي د احمد شاه غازي بابا په مشرتابه کې. نو له دې سره موږ دا اټکل کولی سو چې دغه غاړه لږ تر لږه 200 کاله یا 2.5 کاله خپل دغه موږ دغه کولی سي خپل د کاکړو په سیمه کې دې ته کاکړۍ غاړې نه وایي. نو موږ کاکړۍ غاړې ورته مړې غاړې ورته وایي، یا نارې ورته وایي، یا لنډۍ ورته وایي. زیات خلک موږ لنډۍ ورته وایي. نو د کاکړۍ غاړې بیا کوم خلک ورته وایي؟ نه پوهېږم چې ما چې پښتو ادبیات لوستي دي، د کتابونه مې لوستي دي، په دې کې کاکړۍ غاړې یا راوروسته چې د کابل څخه چې به کومه موسیقي موږ اورېده په ریډیو باندې نو کاکړۍ غاړې لاشي دي، رقم ټپې پکښې دي، یا داسې نور چې په کتابو راغلي دي، خو موږ ته کاکړۍ غاړې راپېژندل سوي دي. البته هلته په کاکړو په داخل کې موږ دې ته لنډۍ وایي، لکه ما لنډۍ کولې ګران په غم را ولړلې. نو هغه لنډۍ چې عام ولس ورته لنډۍ وایي، هغه 9 سېلابه او 14 سېلابه چې دي، هغوی ته بیا دوی څه وایي؟ هغه هم هلته په کاکړو په سیمه کې رواج دي نه دي؟ دغه چې موږ دلته په مجموعي ډول موږ لنډۍ ورته وایي، یا د پېښور خلک ټپه ورته وایي. دا هلته بیخي په موږ کې ډېر لږ په دې که زه به دا وایم چې دا بیخي نه شته. موږ په دې کې بیخي هېڅ ونډه نه لرو. که اوس هم یې په دا راوروستیو کلونو کې که لږ ډېر کار سوی یا تخلیق سوي یا جوړې سوي په دې ولس کې، خو هغه د وړو د مالګې برابر هم نه دی، هغه بیخي لږ دی. په محلي موسیقي کې څنګه هلته کاکړۍ غاړې یا دا غاړې او که نه لنډۍ هم یې څنګه دي؟ لنډۍ ډېرې لږ دي، لکه څنګه چې جوړښت یې هلته لږ دی، ستل لږ. نو هغه داسې که یو سروکی ویل کېږي په هغه پسې بیا دغه ټپې یا د لنډۍ ویل کېږي. په مالي محفلو کې بنډارو کې هلته د کاکړۍ غاړې، په اتڼ کې د کاکړۍ غاړې ویل کېږي یا د اتڼ نارې ویل کېږي، بلکې د اتڼ تنارو زیات یې مله د کاکړۍ غاړې ویل کېږي. او بل دغه په نور محفلو کې کاکړۍ غاړې بیخي دود، خصوصا د ښځو لخوا. ژړک صاحب په پخواني شاعري باندې یا په اوسنۍ شاعري باندې د کاکړۍ غاړو د اغېزو د تاثیراتو په باره کې څه وایاست؟ دا خو دا اوس زموږ په ادب کې لیدل کېږي. اوس دا یوه غاړه ده، دا پر ګل پرتې ژلۍ دي، که سپین غاښ د شین خالۍ دي. دا د حمید بابا شاعري ته که موږ ځیر سو، اوس زموږ یوه غاړه ده، ما مخکې یادونه وکوئ پردیسۍ څونې آزاد کې ما زړل چې بچا یاد کې. دا غاړه چې هر څومره نه وي خو تر 13 کاله به زړی، تر 40 کاله به زړی. دا اوس زموږ د سیمې تکړه شاعر رازق فهیم یو شعر دی، وایي
پردیسۍ به د یو چا لیمه لانده کړل، دا فهیم چې په پنجونو کې چا یاد کړ. نو د فهیم په حواله دا ویل چې د غاړې پرده باندې اثر سوی دی، ځکه چونکې فهیم د لورلایي اوسېدونکی دی، د غاړو سره تعلق دی، د غاړو په چاپېریال کې رالوی سوی دی. نو زه دا ویلی سم په باور سره چې دا د غاړو اثرات دي. البته اوس د حمید بابا او د دې غاړې په حواله باندې فیصله کول لږ مشکله ښکاري. ژړک صاحب، که یو څو غاړې چې په تاسې ډېر اثر کړی دی، تاسې ته ډېر ښایسته معلومې شي، که زموږ له اورېدونکو سره هم شریکه کړئ او راوایوروئ. یوه غاړه ده چې مې ستا فکرونه یوسي، بادام ګل وکي بیا توسي. دې غاړې یو وخت پر ما ډېر سخت تاثیر کړی و، ډېر خوند کړی و. لږ څه شر هم کام دغه وایي چې مې ستا فکرونه یوسي، بادام ګل وکي بیا توسي، چې د بادام د ګل سره تشریح کړې ده چې بادام ګل ډېر لږ وخت لري، هغه رژېږي. ګل سي خو ډېر ژر په ورځ کې دوه کې چې دی هغه بېرته رژېږي. یا به د تېرو شپو کې ما یو غاړه لاسته راغلې وه، ما ته خپله ډېر خوند راکوي. وایي پردیسي د اور دودونه لیاندوان ګالي یا نجونه، دغه پردیسي تشبیه کړې ده د اور له دوده سره. د اور دود دغه هندوانو په مذهب کې دا شی دی چې هغه خپل دغه مړی سیزي. نو دغه زور پر هغه مړی معلومیږي چې څومره زور لري چې دغه باندې تېرېږي. دغه اور یې د یا هندوان ګاللی سي یا یې دغه پښتني نجونې ګاللی سي چې هغه د پردیسۍ ژوند کوي. دې غاړې خدای سته چې ما ته ډېر خوند را کړی دی. دې غاړې اوس یوه غاړه سته وایي د معروف چټې په نام دي، ښه ځوانان د ارغسان دي. یا داسې نورې غاړې سته لکه وایي زړه مې ډک دی له ارمانه لکه کړومبی د بارانه. د خپل زړه د ارمانو دغه تشبیه کړې ده. وایي کړومبه یعنې چېرته چې اوبه کړم ولاړې و. یوه بیا داسې غاړه ده وایي زما وستا یاري پر ستورو هر ماښام به ورته ګورو. یا لکه دا وایي بوی بې خود زي د مورۍ له سرانو راله نجلۍ. مورۍ څه ته وایي؟ مورۍ یو ډول بوټی دی چې هغه داسې یو دغه کوي. موږ دا چای ور باندې پخوو، د یو بوټي داسې یو دانې دي، په هغو دانو باندې بیا موږ دا چای پخوو. ډېر خوندورې چای دا شنې چای پخېږي له هغه سره. یا تکتو دی غاشي غاشي سره به کم غاشي لراسي. تکتو یو غر دی په کوټه کې. تکتو دی غاشي غاشي سره به کم غاشي لراسي. یا زما وستا ترمیان پټو دی نری غر د تکتو دی. دغه یو پټو د خپل ترمنځ نشي برداشتولی.